السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو الله دې وکړي چې روغ جوړ وي او د صحت جامې به مو پټن وي. پرون چې موږ تېر لیکچر کې موږ خبرې وکړلې د فیک ټول باره کې، د پری ټرانسفارم ټول باره کې او د پری هینډ فیک ټول باره کې. نو اوس موږ راځو شیپ ټولز ته. دویم ټول چې ده شیپ ټولز ته، د هغې باره کې خبرې کوو چې شیپ ټول په کورل ډرا کې یوزز څه لپاره استعمالیږي. نو برای مهرباني که تر اوسه پورې ستاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نه وي لایک کړی، نو سبسکرایب کړئ، زموږ چینل لایک کړئ او د بیل نشان وهئ. نو راځو شیپ ټول ته چې په کورل ډرا کې موږ شیپ ټول د څه لپاره یوز کوو. نو په شیپ ټول چې ده په ریکټینګل کې د شیپ ټول یوز څنګه ده، همداسې په سرکل کې د شیپ ټول چې ده یوزز څنګه ده، او په پولیګان کې څنګه ده، او راځو په ټیکسټ کې د شیپ ټولز هغه ده کارګردګي ده څه کار ده. نو اول راځو که نه ریکټینګل ته چې ریکټینګل کې د شیپ ټول چې ده څه کار ده. ریکټینګل ته راځو. په دې ریکټینګل باندې چې کله تاسو سلیکشن وکړئ او شیپ ټول پې ووهئ نو دې سره کنټرول کیوب ووهئ، لنډ شارټکټ دی کنورټ ټو کروز. په دې کې به دا ډاټونه راشي. نو کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو دلته دا نشان کنورټ ټو کروز باندې به کلیک وکړئ نو په دې کې به د هغه شي نشان راشي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دې کې د دې شیپ چینجز وکړئ نو د دې ځینه کولی شئ د شیپ ټول په واسطه. که غواړئ چې دا بل سایډ هم ورته داسې کوئ لکه تاسو یا فلیګ وغیره څه جوړوئ که نه، نو د دې ځینه تاسو دلته دا چینجز په دې کې کولی شئ. دلته راځو په دې ځینه پې کنورټ ټو کرو کوو. د شیپ ټول په واسطه دلته تاسو دا هم کولی شئ. او د شیپ ټول په واسطه سرکل کې تاسو چینجز راوستی شئ. دا سرکل لکه نه که چېرته موږ ته دا سرکل اوس نیم په کار وي نو بیا څه به کوو ورسره. نو دلته په شیپ ټول باندې کلیک وکړو نو کله چې تاسو دغه ډاټ چې کوم جوړ شي په دې باندې د موس نه لیفټ کی چې ده زور ونیسئ او دننه خواته چې تاسو راکاږئ. کله چې تاسو دننه خواته راکاږئ نو دا به مکمل داسې نیم شکل غوره کوي. پوه شئ څومره چې تاسو ته پکار وي هومره شکل به غوره کوي. که څومره سرکل تاسو ته پکار وي، یوه حصه پکار وي، نیم سرکل پکار وي، نو چې کله دننه خواته تاسو راکاږئ د دې دایرې چې ده لکه دې دننه خواته، او کله که تاسو بهر طرف ته راکاږئ نو دې نه به داسې بنګړی شان جوړېږي، بیا هغې منځ کې به دا هغه نه راځي. او بیا د هغې نور چینجز هم پکې کولی شئ. اوس عام هغه چینجز دې کې هم کولی شئ چې په دې باندې تاسو شیپ ټول ووهئ او کنټرول کیو ووهئ نو د دې په دې شیپ کې تاسو د دې ځینه چینجینګ کولی شئ. او په پولیګان کې د شیپ ټول څه او کار ده او څه یوزز ده. کله چې تاسو پولیګان سلیکټ کړئ او شیپ ټول پې ووهئ نو د پولیګان کې د شیپ ټول ډېر زبردست کار دی. که تاسو سټار جوړوئ نو دلته یې د دې نه جوړوی شئ. څنګه شیپ چې ستاسو خوښوي د دې نه دلته جوړولی شئ. څنګه ګل جوړوئ بس د یو سایډ نه ونیسئ او څنګه شیپ مو چې خوښوي تاسو یې کله جوړولی شئ. که بار طرف ته یې راکاږئ که دننه طرف ته یې راکاږئ څنګه ستاسو خوښوي دې نه تاسو هغه رنګ شیپ جوړولی شئ. او بل فولیګان چې که موږ راوالو او دې ته دا دلته چې کوم ډاټونه دي دا پکې سیوا کړو
نو په دې باندې شیپ ټول اکثر به تاسو دا لوګوګانې کتلې وي په لوګوګانو کې بل یوز دی چې کله پولیګان ته موږ ډاټونه سیوا کړو نو د دې ځینه څنګه چې تاسو د دې لوګو کې دا هغه ښکاري دي دا تور انشا هغه چې جوړ شوي دي کې نو دا هم په شیپ ټول په واسطه جوړېږي په دې کې دې باندې به دلته کلیک وکړئ تاسو دا به همداسې کوئ دا ټول د دې ټولز په واسطه کېږي دې ځینه تاسو مغه ورکړي کلر ورته نو په کوم چې تاسو ته لوګوګان کې ښکاري دا ټول سمپل ساده جوړېږي د همدغې ټولز په واسطه جوړېږي اوس راځو په ټکسټ کې باندې د هغه یوز وایو د شیپ ټوله دلته موږ لیکو 2 4 راځو بل ټکسټ لیکو دلته ورپسې بل ټکسټ لیکو دلته نو په دې کې د هغه وایو موږ اوس یوزز وایو چې دې کې د هغه یوزز څه د شیپ ټول یوزز څه ده نو دلته راځو همدغه ټکسټ سلیکټ کوو او په شیپ ټول باندې کلیک کوو نو دې سره وګوره دا ډاټس جوړېږي په دې ډاټس کې چې په دې دلته په دې ټول چې کوم ډاټس راغلی خواته په دې باندې کلیک کوو او دلته راځو که دا وایو موږ بر سر ته وښیو لکه په توان چې څنګه راولو نو دلته به په دې ایکس په توان د 2 چې لیکلی ده په دې باندې کلیک وکړو نو دا 2 به راوخیږي همداسې که موږ په دې اس باندې هغه وکړو دلته ډاټ باندې کلیک وکړو دا ښکته راولو نو دلته پې کلیک کوو نو دا به موږ سره ښکته راشي اوس په دې ټکسټ کې که چېرته موږ وایو چې دا ډي دې موږ سره هغه راشي په غټو کې نو په دې باندې کلیک کوو دلته نو دا به موږ سره غټ کې دلته موږ په ا باندې کلیک کوو نو غواړو چې دا موږ سره په غټو کې راشي په غټو کې راولو او کله که موږ ووایو چې دا اس چې دا د دې میل نه یا د ډي ته لږ دا ورجوخ کړو نو دا به څه کوو دا هم د دې ځای نه دلته کوی شئ په دې بره هغه باندې به کلیک کوئ که ډي ته ور نږدې کوئ نو په دې بره نشان د تیر چې راغلی دا وړوکی په دې باندې به کلیک کوئ نو دا به د ورډس کې چې کوم دا تاسو یو حرف دا د دې منځ کې کوم سپیسینګ دی دا به په دې سره کمیږي او ورسره که چېرته موږ د ا سیټ ته راولو نو په همدغه کې به موږ دا لاندې باندې کلیک وکړو نو دا به ریورس سایډ ته راشي که چېرته وایو چې نه دا اس دې موږ بره ویسو لکه د دې ا سر ته نو بیا راځو دا خواته په دې ایرو نشان باندې کلیک کوو نو دا به موږ سره بره شي که وایو چې دا ډي چې ده دا موږ ښکته ویسو نو په دې ښکته ایرو باندې کلیک کوو او د دې په واسطه یې موږ ښکته وړی شو او نور سمپل د شیپ ټول په واسطه دا هم کوی شو چې دې کوم هغه ده موږ سره دې ته انډرلاین وکړو یا دا بولډ کړو نو دا هم د دې په واسطه کوی شو خو دا کار چې نه دا د فیک ټول دی د هغې په واسطه کېږي دا شو د شیپ ټول یوز که نه په څه ورته وایي په ټکسټ کې شیپ ټول د دې دپاره استعمالیږي اوس راځو څنګه چې موږ په تیر درس کې ویلو چې د کوم ټول سره دا د مثلث نشان کونج کې راغلی وي نو دا به صرف یو ټولز نه وي دا به ګروپ اف ټولز دي نو دې کې راځو شیپ ټول کې بیا لاندې نور ټولز دي چې په دې کې دا سموث ټولز اوس موږ وایو چې د سموث ټولز کار سره اول راځو موږ چې دا کوم کار کړی دا چې ټول سلیکټ کوو ډیلیټ کوي یو ریکټینګل دلته ډرا کوو اوس موږ د سموث ټول ته راځو هم د شیپ ټول کې لاندې دا سموث ټولز کار سره په دغه اول آپشن چې کوم دا په دې سره د دې کوم چې دا تاسو سرکل ښکاري دا غټ دا اوس موږ زومینګ کړی د دا سرکل وړوکی کېږي نو د دې نه دا وړوکی کوی شو دلته د دې هغه سره نیپ سایز د دې سرکل سایز د دې نه وړوکی کولی شو او خواته چې تاسو سره دا کوم ښکاري دا چې دا د دې هغه ده اندازه د چې څونه ټیم کې دي دا ځای ګول شي نو کله چې تاسو
د کونج په دې ډاټ باندې کله تاسو د هغه کې د پلس نشانه او زوري ونیسئ داسې لیفټ بټن نو دا به خپله دا وګوره سموت شي خپله به دا ګول شي نو دا د دې ریکټینګل چې دا سایډونه ګول کوي همداسې د دې ځینه د دې دا ټایم هم هغه کوی شي کموی شي زیاتوی شي که چېرته ټایم کم کړو نو دا به موږ به نیولې پې ډېر ټیم وي خو دا سایډ به څه ده دا په ورو ورو سره هغه کېږي هغه کمیږي لکه دا وګوره ورو ورو سره دا چې ده کمیږي او که چېرته دا ورته تاسو زیات کړئ نو عمره به په تیزۍ سره دا چې ده ګول کېږي دا اوس موږ څه وکړو دا به عمره په تیزۍ سره چې ده ګول کېږي دلته ورته د دې هغه چې ده سایز هم زیاتوه دونه به زیات دا چې ده ګول کېږي په دې به کېږي او داسې وګورئ زر ګول کېږي او که چېرته ورته تاسو د هغه کم کړئ نو دومره به هغه سره ده ګول کېږي دې باندې موږ صرف د ریکټینګل چې ده دا خواګانې چې ده کونجونه چې ده ګول کوو ورپسې چې ده موږ سره ده سمر ټوله دې ځینه هماغه زوړ حساب ده دا کوم چې موږ هغه ایښی ده دلته دا فلس نشان چې ده دا ګول دایره د دې ځینه موږ سره وړکی کېږي او غټېږي موږ دا وړکوو او دې سره موږ هغه چې ده دې سره چې کله موږ دا اوس ګوره راولو دې شیف کې چینجز وکړو په دې باندې نو موږ سره دا اوس ګوره چې څومره بوزو دا را سره ځي دې پورې دي نو که چېرته موږ دلته دا سو چې تاسو ته کوم ښکاري دا فریشر هغه د اماونټ ده که دا چېرته موږ ورته کم کړو دلته سلونه نو دلته به دا به موږ سره بیا دومره نه ځي موږ به کرسر مخکې ووړئ لکه دا وګوره موږ کرسر دې ته راورسوو خو دا تر دلته موږ سره سنډ چې ده کوم لین چې ده دا لږ راووته نو دې سره چې دا تاسو ورته زیات کوئ دې سره به بیا هغه چې ده څومره چې تاسو مخې ته وړئ عمره به تاسو سره ځي او بل په دې کې دا آپشن چې ده چې کله تاسو په لاین باندې هغه ونیسئ که نه دا لیفټ کې چې ده زور نیسئ او مخې ته یې راکشئ نو دې سره به وګوره ګول راځي دا سایډ به د دې ګول راځي او که تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دې آپشن باندې نو دې سره به ستاسو چې کله مخکې بوځئ نو دا به داسې ډاټ شان راځي وګورئ دا به داسې ډاټ شان راځي دلته دا شو د سمر ټول یوزر سمر ټول سره فارغ کېږي بس دا شیپ کې چینجز راولئ چې نور ستاسو پورې ده چې څومره خوښه یي هغسې جوړولی شئ او بل راځي په همدې شیپ ټول کې موږ سره 12 ټول راځي که نه نو دا سره فارغ کېږي دې ته موږ یو ریکټینګل ډرا کوو تر څو چې تاسو پرې ښه پوه شئ نو ریکټینګل ډرا کوو راځو دلته په دا موږ سره که نه سر غوندې تاوی ګول کوي لکه څنګه چې تاسو بعضې ګلونه به مو کتلي هغه چې هغې کې هغه ګول کوي نو دا د هغې دپاره موږ سره استعمالېږي دا وګورئ دې سره تاسو د فیج بارډر ډیزاین چې هر څنګه هغه کوئ تاسو یوز کوئ نو په دې سره کوی شئ دیم هماغسې دلته چې ده دا د کوم ګول دایرې چې ده څومره دی چې تاسو تاوئ په دې هغه سره د هغې دا سایز د دې ګول دایرې سیوا کېږي او په دې سره ټایم کېږي چې څومره زر دی تاو شي او بل را سره دا آپشن راغی چې کله موږ په دې آپشن باندې کلیک وکړو نو دا موږ چې په کوم ځای باندې ږدو دا به دا سرخ به داسې دننه خواته تاویږي دا وګورئ داسې به دننه خواته او کله چې موږ په دې بل خوا آپشن باندې کلیک وکړو نو په دې سره به زمونږ هغه چې ده بار خواته تاویږي او په هغې کې به دننه خواته تاویده نو دا هم د ډیزاین دپاره استعمالیږي دا هم زمونږ خواته وړو د دې نه وروسته چې بل ټولز ده
د دې نه بل اخوا دا ټول چې ده دا ټاک ټول ده دا راغونډول کوي لکه دا اوس همدغه شیپ د مونږ کړی په دې کې درته ښیمه دا چې کوم خالیګاه ده د دې منځ کې دا دواړه د دې په واسطه راغونډېږي د دې دا ساید لږ ورته کمو او دا راځم کو تر څو چې تاسو پرې ښه پوه شئ لکه که دې کې مونږ کېږو نو دا دواړه به داسې ځان ته راغونډ کړي دا داسې راغونډول کوي دا ځای ده دا وګوره دا دواړه دا ځایان به ځان ته راغونډ کړي دې کې ګورو نو دا ځان ته راغونډول کوي لکه دننه خوا چې راکاږي او نور حساب یې هماغه د دې ځای نه چې ده د سرکل دغه سایز زیاتېږي او دې ځای نه چې ده ټایم زیاتېږي چې زر دې وشي ده او که نه ټیم دې وشي سلو دې کېږي په دې سره دا راځي وګوره په دې ټولز کې په دې شیپ کې دا یې ځان خواته راغونډوي د دې نه وروسته چې ده که نه ورپسې ده دا ریفل ټول ده دا څه کوي دا چې ده دا کوم چې اوس دلته راوتي دا بار خواته بوځي دا وګوره دا به داسې بار خواته بوځي لکه څنګه چې سړی اوبه لرې کوي دا به داسې بار خواته شوي د دې هماغه زوړغه ده د دې ځای نه چې ده د دې هغه سرکل سایز او په د دې ځای نه دا ټیم سیوا کېږي چې څومره زر دې وشي او ورپسې چې ده دا سمج ټول برش ده د دې چې ده کار دا ده چې دا لکه څنګه چې موږ وایفر استعمالو دا هغسې کار کوي اول راځ دې ته یو ریکټنګل ډرا کوو لکه څنګه چې موږ وایفر باندې اوبه لرې کوو نو دا هغه کار کوي دلته دې شیپ ته موږ کلر ورکوو نو دا وګوره داسې بار طرف ته هم راکاږي دې کې د دې ځای نه هماغسې